د دوارو جهانو مبارک سردار فرمایي وایي ما چې یوسف علیه السلام د معراج په سفر کې ولید وایي نیم حسن خدای دله ورکړی، نیم حسن د ټول دنیا د مخلوق نیم حسن، څومره ښایسته ښکلې. مصر ته لاړ، رونو کوی کې وغورځاو او بیا کوی ته چا برقه ښکته کړې وه، د یو پورې نښتې وبار راووت او بویې ته هغې وایي دا غلام دی او په مصر کې خرڅ د بادشاه د ښځې خواله ور ورسېد، بیا عاشقه شوه. قرآن شریف کې الله فرمایي د بادشاه ښځه د هغې خوښ شو، بیا عاشقه شوه، دې ښکلې دې خشته دی. خبره دې ته ورسېدله چې د موسی علیه السلام نه د ګناه مطالبه وه، یې چغې مه وهئ. د بادشاه ښځې زلیخې د موسی علیه السلام نه د ګناه مطالبه وه. او اوس هم د بادشاه په دې محلاتو کې یو دروازه نه، یو دروازې نه پس بله کمرې د هغې دروازه، هغې پسې دننه بله کمرې هغې دروازې، هغې پسې دننه بله کمرې هغې دروازه. قرآن شریف کې الله فرمایي وغلقت الابواب وقالت هیت لک، ټولې دروازې درنه جوړه کړې، چا بیا یې ځان سره او ځان یې ورته خشته ډول سینګار یې برابر او دې مخامخ وده، هېڅوک نشته بې د الله نه، بل څوک نشته. علما لیکي د ده توجه پیدا کوي. موسی علیه السلام خو دې سره په کور کې لوی شو، ورته پته وه چې د ده خو دې خوا نظر نشته، نو په څه طریقه باندې توجه پیدا کوي او دا ګناه پې کول غواړي، نو کله ورته یو بانه او کله بله او کله بانه، مخ دې خشته دې وي ټولو نه مخکې به دا خورې کېږي، سترګې دې داسې وي د ټولو نه مخکې به دا پټېږي، چې خوند یې ونه که نو مطالبه قالت هیت لک، هسه وایي قال معاذ الله، الله نه امان غواړم، انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالم. علماء دوه معنی دي، یو خدا چې لوی رب مې په سر ولاړ، دغې رب دا حسن او دا مال دا جون را کړی دی او دا ټیکانې را کړې ده، ولې هغه الله خفه کړ خمقلې او ته ولې دغه الله خفه کوې چې ګناه را باندې کوې. او بعضې علما وایي چې انه ربي دا مجازي رب ته مراد دی، د دې ښځې خاوند زه چې تا ته لاس درچوم نو زما دا مالک چې دا ډوډۍ راکړي ستا دا خاوند دا خو د ده بېعزتي ده، دا خو ده سره خیانت دی، ماله جامې راکړي کور یې را کړی دی نو په تا لاس اوچتل خو هغه سره خیانت دی، دا ولې وکړه. نو زلیخې لاس ورچم رانیوې ته ترې منډه کړه، نو ګوره الله مدد کوي چې د منډه کړه نو خدای ورته دروازې کولو کړي، یو دروازه کولو شو، بله کولو شوه، بله کولو شوه، بله کولو شوه، بله کولو شوه، بار وت او زلیخه ورپسې ده او کمیس یې ترې نیولی دی، چې اوس بار ونه ځي کمیس یې ترې نیولی زور کوي، کمیس اوښلی ده او چې دروازې نه سینګ بار ووت د ښځې خاوند ولاړ دی. والف یا سیدها لدى الباب، قرآن شریف کې الله وایي سړی د دروازې مخې ته ولاړ، ښځه خو چالاکه ده، خو وایي حیا مې لاړه دا څه وشو، ما خو په دروازو بند دا ګناه غوښتل او دا خو زما د ګناه نه زما دا میړه خبر شو او ورسره وزیران دي ورسره نوکران دي پولیس والا دي، دا خو حیا ټوله لاړه برباد شوه. نو فورا الزام په یوسف علیه السلام ورچوي، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن عذابا الیم، ما ته لاس اچولی یوسف لاس یې راواچوي او ستا ښځې ته چې څوک لاس اچوي د هغه به څه سزا وي، دا تا کور کې دې دپاره ما له ساتلی ما ته لاس واچو یا به سخته سزا ورکړې یا جیل کې به وسچي. خدایه پاکه دا څه او مې لاس راواچو زه تېره وتښتېدم او مې الزام په ما ولګېد. نو یوسف علیه السلام غریب خپله دفاع کوي، قال هي راودتني عن نفسي، ما ته یې لاس اچولی. نو بیا خلک داسې وخت کې د چا مرسته کوي، د نوکر نه کوي، د نوکر نه کوي، بیا د بیبي کوي. هغې وی چې دا خو د نوکر غلطي نشته، غلطي خو د نوکر ده، د بیبي خو پاکه ده، چې دا بیبي خو پاکه ده، غلطي د نوکر ده. نو الله خو شته که نه، زه کله کله داسې انسان د دنیا حالت راشي که نه زه شکر دی خدای چې ته زمونږ رب شکر داسې رب چې مونږ ورته زاري وکړو نو فورا هم خبره مني او پوره کوي یې امراده، داسې رب شته او طاقتور رب چاته محتاج هم نه دی. شکر دی د خدای فضل، هر څوک چې رازغلی 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 نو شکر دی چې زمونږ خپل رب ته چې ورمنډه خو وکړه، چې سجده ورته ولګې او پټ ورته کښېنې او ذکر یې وکړې او الله یاد کړي، الله نوم دې په دې زړه کې راوسته نو سړي دا زړه مطمئن شي. لکه ماشوم چې څوک تنګ کړي او مور له ورمنډه کړي او دا مور یې سینې پورې ځان ته راجوخ کړي نو اسم نه خو د هغه ماشوم هغه سلګۍ قلارې شي. الله وایي چې څوک دې تنګ کړي او څوک هم درته تکلیف در ورسوي نو بل خوا منډه مه وه، ماله را منډه وه، ماله را منډه نو شکر دې زمونږ د منډې ځای شته، یو خالق او مالک د کائناتو لوی ذات د طاقت لوی ذات شته. نو الله والا اوس دلته کې مسله ټول خلق خو د بیبي په طرف شو، یوسف علیه السلام خو هغې وایي چې دا غلطي خو نه ده. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
کمیس یې وګورئ ماشوم بچې دې پټېنې تېرودونکي د مور پیره وي خولې را خلاصه کړه وایي د دې ښځې د دې هلک کمیس وګورئ که د مخکې نشلېدلي نو غلطي ده دې ورته و هغې ته ځان بچ کوه نو کمیس یې وشلېد او که کمیس د شا نشلېدلي نو غلطي د ښځې ده د منډه والا هغې ته کمیس راخېړی دی فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم کمیس د شا نشلېدلی چل خو ټول پتا کې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ معاملې نه جیل ته لاړ ولې لویه پراپېګنډه شروع شوه دومره پراپېګنډه خوره شوه چې ښځو وي او زلیخا د بادشاه ښځه د غلام نه مطالبه کوي قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا دا خود دونه په مینه غالبه ده غلام نه مطالبه کوي رسوا شو او شرمېده هغې وې راشه او ځان پاک کړه دا ښځې په سړو بعضې وخت کې زورورې وي نو ډوډۍ وکړه ای وړو چغې ولې وهې کوشئ ځئ دلې ورته شو هغې یو ډوډۍ وکړله مجلس یې تیار او ډېر قیمتي مجلس یې تیار کړ قیمتي ډوډۍ وکړله او ښځې یې راوبلل چې ودرېږئ تاسو په مې الزام لګوئ چې تاسو ته زه وښیم خو بعضې علماو یو عجیبه نکته لیکلې وایي د دې ښځو په زلیخه کې غرض نه و چې دی ملامته کوله د ښځو دا مطلب و چې موږ به دا چغې جوړې کړو دا زلیخه به دا غلام بازار کې خرڅ کړي بار به وباسي چې راشه دې غلام نه ځان خلاص کړه ځکه زمونږ ګوتو له چې ته راغی هغې خپل غرض و پکې که چې زمونږ واخېست هغې ډوډۍ وکړه ډوډۍ وکړه په ډوډۍ کې میوې و چړې او چاکوان کېښودل او بالښتونه مالښتونه یې کېښودل او داسې میوې چې په چاکو پرې کېږي یوسف علیه السلام ته یې راځه رادننه شه فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا وقالت اخرج علیهن نو دته وی راځه نو چې دې څنګه راننوت فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن چې څنګه وکتل اوه ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم دا خو انسان نه دی دا خو فرشته ده او په فرشتو کې هم سړی د خدای خوښه فرشته ده نو د هغه میوو په ځای باندې هغه چړې په لاسونو باندې راښکل لاسونه یې پرې شو وینې لاندې بیږي نو زلیخه دغه ور ډاډه شو دا هغه شی ذلک کن الذي لمتنني فيه ما خو لا لاس نه دي پرې کړه تاسو ګوتې پرې هغه یوسف علیه السلام چې خدای د دې ګناه نه وساته هغې اراده وکړه د الله مدد ورسره و خو ځان یې وساته د ګناه بد اخلاقۍ نه ځان وساته الله ورسره څونه لوی احسان وکړه ګوره احسانونه یې وګوره یو احسان په الله دا وکړه چې د مصر بادشاه وزیر او بیا بادشاه دا یو احسان دویم احسان یې څه وکړه پیغمبري والا ورکړه دریم احسان یې ورسره څه وکړه ړوند پلار چې پلار ورپسې ړوند و په سترګو یې جړل هغه خدای بینا کړ بل احسان ورسره الله څه وکړه هغه ړونه چې دشمنان یو هغه وله خدای دې خپله راوسته په ځمکه یې ورته دقه سجده ولګول او د مور او د پلار او د ټولو سره مصر ته رالل لوی عزت وله خدای پاک بد اخلاقي د دې نه لوی جرم په مخ د ځمکه بل نبي کریم صلی